یو لیونی رایته په نوم یو زنانه موجوده وه هغې به سهار نه ګنډل شروع کړه څه به یې شروع کړه ګنډل به یې شروع کړه ګنډل به یې وکړل ټوله ورځ به دې ښځې ځان ستړی کړو په ګنډلو او چې څنګه به ماښام مازدیګر شو هغه خپلو ګنډلو پسې به یې قینچي او چاړه راواخسته او چې څه به یې ګنډلي ټوټې ټوټې به یې کړه ځکه لیونی وه مزغوی کار نه کوو الله رب العالمین فرمایي ای زما بندګانو ولا تکونو کالتي مه کېږئ د هغه لیونۍ ښځې په شان ته چې مازغی کار نه کوي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا چې ټوله ورځ یې ګنډل وکړل ځان یې ستړی کړو او چې کله ورځ ختمه شوه هغه خپله ټوله خواري برباده کړه قینچي چاړه یې راواخسته هغه ټول ګنډل یې کټ کټ ټوکړې ټوکړې کړه ما او تا ته الله وایي چې بنده دا کوم نیک اعمال دې کړي دي دا ګوره تا ډېره لویه ګټه وکړله ځان دې پې ستړی کړو خواري دې پې کړې په پیسو خفه کېږي په مونځ نه خفه کېږي په پیسو خفه کېږي د شپې دا قیام چې دی په دې نه خفه کېږي په پیسو خفه کېږي په دې روژه او لوږه تنده دې نه خفه کېږي چې دا نیکي دې جمع کړي ولې بربادې ولې د چا د لاسه ولې د بعضې کسانو بعضې مجالسو د لاسه دا بربادې لہذا الله موږ ته قرآن کې فرمایي چې دا د لیونو خوی دی چې په یو عمل ځان ستړی کړي او بیا مقع عمل په خپله برباد نو موږ تاسو د دې نافرمانونو د الله رب العالمین دپاره ځان وساتو او الله نه دا دعا غواړو چې یا الله دا کم نیک اعمال موږ په رمضان المبارک کې وکړه یا الله دا زموږ خوی او خصلت وګرځوه چې ټول کال موږ دغه شان عبادات او ستا بندګي کوو یا الله